السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د انټرنیټ لپاره یو داسې ښایسته او خوندور سیټینګ در وښیم. که چیرې دغه سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې وکړئ، نو بیا به ستاسو په موبایل کې د انټرنیټ ډیټا خلاصه وي، خو انټرنیټ به کار نه کوي. نو که ستاسو موبایل تاسو هر چاته ورکړئ، ستاسو ملګرو ته یې ورکړئ، که هغه یوټیوب خلاص کړي، که فیسبوک خلاص کړي، که واتساپ خلاص کړي، خو د موبایل ډیټا به خلاصه وي او انټرنیټ به کار نه کوي. نو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړي. نو ملګرو، ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ملګرو، ګوره، تر ټولو له مخه زه یې تاسو ته د موبایل ډیټا درښیم چې زما د موبایل ډیټا خلاصه ده. نو زه غواړم چې په واتساپ باندې یو چاته میسج وکړم چې آیا دا موبایل ډیټا کار کوي که نه کوي. نو ګوره ملګرو، زه راځم دا سړي ته میسج کوم. نو ګوره ملګرو، ما دې سړي ته میسج وکړی چې های. نو ګوره ملګرو، هغه میسج ولاړی، یعنې اوس د موبایل ډیټا کار کوي. اوس زه غواړم چې د موبایل ډیټا دې خلاصه وي او ډیټا دې کار نه کوي. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو د موبایل سیټینګ ته راسئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو د موبایل سیټینګ ته رالاست، د هغه رقمه بیا ملګرو تاسو په کنیکشن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو ملګرو په کنیکشن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به تاسو په موبایل نیټورک باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په موبایل نیټورک باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم به ملګرو تاسو په اکسس پوینټ نیم باندې کلیک وکړئ، دا به خلاص کړئ. د هغه رقم که ستاسو موبایل کې هر څو د انټرنیټ سیټینګونه سوي وي، هغه به ټول تاسو ډیلیټ کړئ. تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، په دا 3 ډاټ نشان باندې به کلیک وکړئ او ډیلیټ اي پی ان به ووي. بیا به ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، په دا 3 ډاټ نشان باندې به کلیک وکړئ، ډیلیټ اي پی ان به ووي. نو ملګرو، هر څو دانې چې وو هغه به ټول تاسو ډیلیټ کړئ. نو کله چې ګوره ملګرو هغه تاسو ډیلیټ کړئ، اوس زه له سیټینګ څخه وځم. ګوره ملګرو، د موبایل ډیټا اوس هم خلاصه ده، دلته تاسو لیدلی سئ. نو ګوره ملګرو، زه راځم چې په واتساپ باندې بیرته هغه سړي ته میسج وکړم چې آیا اوس انټرنیټ کار کوي او که نه کوي. نو ګوره ملګرو، زه دې سړي ته میسج کوم. اوس دغه میسج نه ځي، ځکه د موبایل ډیټا خلاصه ده خو انټرنیټ کار نه کوي. نو ګوره ملګرو، اوس د موبایل ډیټا خلاصه ده خو انټرنیټ کار نه کوي. نو په دا طریقه سره ملګرو تاسو کولی سئ چې د موبایل ډیټا مو له هر چا څخه محفوظه کړئ. بیا به یو څوک هم نشي کولی چې تاسو د موبایل ډیټا استعمال کړي. د هغه رقم ګوره ملګرو، اوس که بیرته تاسو غواړئ چې دغه سم کړئ او خپل حالت یوسئ، نو بیرته به ملګرو تاسو سیټینګ ته راسئ، کنیکشن ته به راسئ. د هغه رقم ملګرو تاسو په موبایل نیټورک باندې کلیک وکړئ او اکسس پوینټ نیم باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم بیرته تاسو په دا 3 ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ، ریسیټ ټو ډیفولټ. ملګرو، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه سیټینګونه بیرته ریسیټ کړئ. نو کله چې ګوره ملګرو دغه تاسو ریسیټ کړئ، د هغه رقم اوس ګوره ملګرو د موبایل ډیټا خلاصه ده. اوس زه غواړم چې دغه اوس کار کوي او که نه کوي. نو ګوره ملګرو، زه بیرته ځم واتساپ ته. کله چې زه واتساپ ته ولاړ سم، نو ګوره ملګرو هغه میسج تللی ده. اوس که تاسو بل میسج ولېږئ، هغه به هم لاړ سي. نو ځکه هلته تاسو هغه سیټینګونه بیرته ریسیټ کړو. نو ملګرو، په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د موبایل ډیټا مو له خپلو ملګرو څخه محفوظه کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ده. نو ملګرو، خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ شوي. که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. د ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.